وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف صراط الذين أنعمت عليهم لا دا خلقو چتا وربان انعام کړه دے انعام نکړه دے علیم پاغي باندې او هغه څوک دی سورۃ النساء 9 پتن ته وګورئ ومن يطع الله والرسول چاچی تا تو کد الله او پیغمبر نو ټکی پینشته ښا دوه ټکی دي ومن يطع الله والرسول چاچی تابعداري او کد الله او پیغمبر فاولئک مع الذين انعم الله عليهم نو دا کسان وی دا چا سره چې الله ور باندې انعام کړی دی پاغو من النبیین چې پیغمبران دي او صدیقین او رښتینی خلک دي او شهدا او شهیدان دي او صالحین او عام نیکان وحسن اولئک رفیقا او دا د غوړه مرګری دی الله وی دا نه نو دغه فعال وحسن اولئک رفیقا دا دغه منعوم علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې نه د غضب کړه شه پاغو باندې او نه د گمراهان غیر المغضوب علیهم ترکیب په لحاظ باندې یا دا بدل دی د الذین نه د بدلیت په معنا باندې هم د بدلیت پر لحاظ باندې به معنا دا ان المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال منعم عليهم سوق دي چې د غضب او د ضلال نه بچ ساتل شوی دي او دا غینا روغ پاتې شوی دا معنا دا په تقدیر د بدلیت باندې صراط الذين لا دا کسانو انعمت عليهم چې تا ور باندې نام کړی دی غیر المغضوب علیهم او منعم علی هغه خلق دي چې نه د غضب کړی شوی په هغې باندې او نه د ګمراهان نو دا کوم تفاسیرو چې معنا کړې ده چې نه لار دغه کسانو چې غضب کړی شوی دی او نه لار دغه کسانو چې ظالم دي د ترکیب په لحاظ باندې دا معنا سراسر غلطه ده او تاسو خپل استادان وګورئ کیسټ یو ډول ټول دغه معنا کوي او دا بالکل د ترکیبي لحاظ سره غلطه ده دیم معنا چې دا غیر المغضوب علیهم د الذین بدل نشي بلکې صفت شي به معنا دا ده صراط الذین انعمت علیهم لا دا کسانو چې تا ور باندې انعام کړی دی او نه دی غضب کړی شوی په دی باندې نه ګمراهان معنا دا ده انهم جمعوا بین النعمة المطلقه دوی نعمت مطلقه چې ایمان دی هغه هم حاصل کړی دی او دارنګي سلامتی د غضب او د ضلال نه هم حاصل کړل هغه خلق چې د ایمان نعمت متحصل دي او د غضب او د ضلال نه د بچ کېدو او سلامتی ورته سره هم حاصله ده په دې دوه ترکیبونه باندې دغه معنا چې څوک کوي نه لار دا خلکو چې غضب کړی شي د پاغي باندې او نه لار دا کسان چې هغه گمراهان دي دا معنا غلطه ده کتابي لحاظ او ترکیبي لحاظ سره اوس خلکو خپل خپل چې سوای مغضوب علیه سوق دي او ظالم سوق دي په دې کې اقوال سوق دي یو قول دا دی چې مغضوب علیهم يهود دي ظالم نصارا لکه دا په یو حدیث کې هم راځي د مغضوب علیه مستاق يهود ظالمين مستاق نصارا دویم مغضوب علیهم هغه خلک دي چې ښکارا کفر کوي الظالمین منافقین او د دې ترجمه سره به د پوری صورت ابتدا او سړي خلګي ځکه پوری صورت کې الله رب العزت چې شروع کړی دا الذين يؤمنون بالغیب سره منعوم علیهم ثقل تشریع کړو او ان الذين كفروا سواء سره تشریع کړ مغضوب علیهم او ومن الناس من يقول آمنا بالله پدې سره تشریح وکړه چا د ظالمینو ځکه دا آیاتونه په حق چا کې د منافقانو کې دي نو بیا وسره د سورته بقره اول ډیر خلګي درېمه توجیه مغضوب علی هغه خلق توي چې په اعمالو کې خطا شوی دي او ظالم هغه دي چې په عقیده کې خطا شوی دي دا فرق دی په مابین کې څلورم فرق دا کوي هغه چې سره د علم نه گمراه دي مغضوب علی
او هغه چې بغیر د علم نه گمراه شوي دي هغه څوک ضالین. دا څلور فرقه مفسرینو کړي.